سلام و وقتتان بخیر. به برنامه جرگه آزاد BBC خوش آمدید. من درخشان صدیقی هستم. ټاکل شوی په راتلونکو څو اونیو کې افغانستان نوې ولسي جرګه ولري. لومړیتوبونه او ننګونې کمې دي. در پیوند به همین موضوع ما امروز بحث می داشته باشیم و اینجا 3 مهمان عزیزم در کنار خودمان داریم. هر یک آقای عرفان الله عرفان، نایب منشی ولسی جرگه، فضل هادی مسلمیان، رئیس مجلس سنا و همچنان خانم صفیه صدیقی، عضو پیشین مجلس نمایندگان. دلته په تالار کې د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه راغلي دوستان هم موږ سره ګډون لري. دوی ته ټولو ته هرکلی وایم. بحث را با آقای عرفان آغاز میکنیم. آقای عرفان، از لحاظ تعهد و عمل مجلس نمایندگان آینده را چگونه انتظار دارین و کدام اولویت‌ها فکر میکنین در رأس کاری مجلس نمایندگان باید قرار داشته باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام خدمت شما جناب مسلمیان صاحب، خواهر صدیقی، مهمانان گرامی، خواهرها، برادرها، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب در این شکل نیست که افغانستان ما به انواع مختلفی از چالش ها و مشکلات مواجه است و توقعات خاص مردم که حقشان از نهایت بلند است و ضرورت به است که پارلمان آینده افغانستان روی مسائل کلان ملی فکر بکنه و کارهایی که میتونه مردم افغانستان قناعت بده که یا نمایندگان واقعی مردم افغانستان هستند. به او اساس کلانترین اولویتی که در رأس کارهای پارلمان آینده افغانستان باید قرار داشته باشه که نیاز مبرم و جدی مردم افغانستان است، همان تامین امنیت و رفاه اقتصادی مردم افغانستان. تشکر عرفان صاحب. بحث په دې باندې کوو. د امنیت مسله زه نه پوهېږم څومره د پارلمان مربوط ده، ځکه د حکومتي دنده بلل کېږي تر ډېره. خو مسلم یار صاحب، تاسو له پاسه چې ورته ګورئ د مشرانو د جرګې له اړخه 3 مهم لومړیتوبونه کوم دي چې کېدای شي په هغه باندې کار پیل کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته او ستاسو د ادرس نه د افغانستان او د BBC ټول لیدونکو ته او د دې خویندو ورونو دوستانو په اجازه د عرفان صاحب او خو صدیقي، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ د قوانینو له مخې نه، د اساسي قانون له مخې نه 3 عمده وظیفې د ولسي جرګې دي. 4 په ملي شورا کې چې 3 کې موږ ورسره شریک یو مشرانو جرګه، او په یوه کې نه یو. هغه دا دی چې دوی د خپل ولس استازیتوب کوي، چې دا مشرانو جرګه هم کوي. دوی د حکومت نه نظارت کوي، دا د مشرانو جرګې وظیفه هم ده. دوی تصویب د قوانینو کوي، دا د مشرانو جرګې وظیفه هم ده. یو څه چې دوی حکومت ته رایه ورکوي او رایه ترې نه اخلي، یعنې هدف کابینه ده چې هغه مشرانو جرګه نه کوي. د دوی نه پرته هر څه چې دوی وایي او هر څه چې کوي، تمثیل، غږ جګول، قانون جګول او میثاقونه او تصویب د قوانینو مې چې یاد کړه، دې نه پرته متاسفانه داسې دي چې کله هر څوک چې ځان کاندیدوي، هغوی د خپل صلاحیتونو او توقعونو ډېر لوړ امیدونه وعدې ورکوي، ژمنې ورکوي چې هغه د دوی حتی په صلاحیتونو کې نه دي، د دوی په قانوني صلاحیتونو کې نه دي. دا وعدې باعث د دې کېږي چې هم پارلمان اعتماد خراب شي، هم د پارلمان حیثیت ورسره متاسفانه د ولسي جرګې مستقیما تاثیر په مشرانو جرګه ده، ځکه پارلمان یادوم. دا حالت ورسره بدبخته کېږي. اوس د افغانستان مهم بحث صلح ده او افغانستان کولی شي، د افغانستان پارلمان کولی شي په صلح کې مستقیما دخیل واوسي، ځکه د حکومت نه نظارت کول د دوی وظیفه ده. حکومت غواړي چې د خپل مخالفینو سره صلح وکړي، دوی باید دغه امورات ټول نظارت کړي. حالا همین پرسش را به یک نحو از شما مطرح میکنیم خانم صدیقی. به نظر شما، به نظر آقای عرفان، رفاه اقتصادی و امنیت دو اولویت باشه که مجلس نمایندگان آینده باید رویش کار کنه. از دید شما کدام اولویت ها مهمتر هستند؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو اجازه راکړئ چې جناب مسلمیان صاحب ته، جناب عرفان صاحب، خانم صدیقی، عاصم صاحب او ټول هغه درانه دوستان چې په تالار کې دي، ټولو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ما با جناب عرفان صاحب و با جناب رئیس محترم امرای زنا موافق هستم. مرا دوستا هم همیشه میگفتن که صلح موضوع پارلمان نیست. ما میگیم صلح موضوع پارلمان هست، به خاطر از که اگر پارلمان نظارت میکنه کار حکومت، پس صلح کار حکومت است و پارلمان وظیفه داره که نظارت کنه. وقتی که امنیت خراب میشه، پارلمان وظیفه داره که از وزیر پرسان کنه، از رئیس امنیت پرسان کنه، از شورای امنیت پرسان کنه که چرا مملکت عوض از که به طرف بهبود بوده به طرف خرابی میره. رفاه عامه هم ارتباط میگیره به اینکه اگر پارلمان بیدار باشه، پارلمان هوشیار باشه، پارلمان تعلیم یافته باشه، پارلمان مسلکی باشه، پارلمانی که اقتصاد
اقتصاد بفهمه، سیاست بفهمه، پارلمان که این بفهمه که قانون جایش در کجاست، چه وقت تصویب میشه، چه وقت تصویب میشه و این بفهمه که چطور میتونه قانون به اصطلاح کسی که مجری قانون سر از او نظارت داشته باشه که قانون به صورت درست یعنی په سمه توګه باندې د قانون نظارت وکړي تر څو قانون صحیح تطبیق شي. بنان زه په دې باندې باور لرم چې دا د پارلمان کار ده او پارلمان باید یو هوښیاره پارلمان باید اوسي، یو امانتداره پارلمان اوسي، یو داسې پارلمان اوسي چې هغه یوازې په خپلو خلکو په خپلو معاقلینو او هغوی چې ورته رایه ورکړې په هغوی باندې دغه ولري پې باندې په اصطلاح تاثیرات ولري. فرصت دوباره به شما میتیم خانم صدیقی و همچنین مهمانان دیگر ما که اینجا در استودیو با ما حضور پیدا کردن فرصت خیلی کافی در اختیارشون قرار خواهد گرفت و پرسش ها و دیدگاه های خیلی زیادی را ما اینجا مورد بحث قرار میدیم. اما خیلی خوب است که اشتراک کننده هایی هم که اکنون در تالار با ما حضور پیدا کردن یک پرسش هم ازشان داشته باشیم، میتونن که اوید دوستایی که پرسش دارن دستاشون رو بالا کنن. خیلی خوب است. یکی از دوستای ما که اینجا نشستن میخوایم که نخستین پرسش جرگه امشب را از اینا آغاز کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روح الله ویاړ د وردګو له ولایت څخه د پارلمان یو د وظایفو څخه دا ده چې پر حکومت باندې نظارت وکړي. مخکې چې کوم نظارتونه کړي دي متاسفانه چې په هغه کې د بعضو او په دې کې شامل د وزیران استهزا هم ده چې ځینې وزیران استهزا کړي دي او متاسفانه هغه وزیران تر اوسه هم غیر قانوني خپله دنده مخته وړي. د راتلونکي پارلمان برخلیک به د هغوی په اړوند څه وي او راتلونکی پارلمان به د هغوی په وړاندې باندې څه غبرګون وښیي. سپاس. ډېر زیاته مننه ویاړ صاحب. عرفان صاحب مهرباني وکړئ، دا ډېر لویه ستونزه وه اوس تاسو د حکومت سره د روابطو د خرابوالي له کبله له بده مرغه په همدغه کړکېچ کې تر اوسه پورې بند پاتې. نوي پارلمان کې څه کول پکار دي تر څو دغه مشکل نه وي؟ اولی که ضرورت به است که یک روابط حسنه ایجاد شود و پارلمان افغانستان به خود یک جایگاه پیدا کنه. هم در بین مردم باید تعریف درست شود از پارلمان و هم در بین حکومت تعریف درست شود پارلمان جای خود پیدا کنه که پارلمان یعنی چی. متاسفانه وقتی ما فصل 5 قانون اساسی را اگر بخوانیم تمام مشخصات و وظایف و صلاحیت‌های هر دو جرگه مشخص شده. ولی در بعض موارد این معمول است، نه تنها در افغانستان، در تمام دنیا قسمی است که وقتی پروسه نظارتی مطرح میشه حکومت فکر میکنه که پروسه نظارتی به مثابه دشمنی و بدبینی و خصومت در برابر حکومت است، در حالی که برنامه استهزا و برنامه نظارتی از طرف پارلمان در حقیقت این ممد و کمک کننده است برای حکومت که جلو نابسامانی‌های حکومت بگیره و کدام خلاهایی که وجود داره این پر بکنه و کمک بکنه حکومت. ولی در بسیار مورد میباشه منفی نزد حکومت از کدام کار مجلس نمایندگان ناشی شده؟ متاسفانه یکی از کاستی‌هایی که وجود داره که پارلمان این رو ترکیز بکنه و ایست که ما باید اقلا یک طرز العمل مشخص برای روند استهزا و یک لایحه داخلی ما باید ایجاد بکنیم که چند بار مطرح کردیم در پارلمان. ما باید مشخص کنیم که در کدام موارد ما مجلس حمایت داشته باشیم چون در قانون آمده، در کدام موارد ما حق استجواب داریم و کدام موارد ما حق استیضاح داریم. چنین مورد مشخصی و که مساوات باشه ما متاسفانه نداریم. به او اساس در بعضی موارد سوء تفاهم پیدا میشه. در پالوی از که حکومت میپنداره که دشمنی است، متاسفانه از طرف اعضای ولسوالی هم در بعضی موارد روی سلیقه های شخصی به استیضاح صورت میگیره. حکومت هم فکر کنه و رئیس جمهور در رأس قرار داره که گویا این نظارت به مثابه چیزی است که ما را پارلمان میخواد کمک بکنه. پس هرگاه سوء تفاهم حل شود و یک نوع همکاری متقابل به خاطر افغانستان باشه نه برای منافع شخصی. متاسفانه وزیران در بعضی موارد روی منفعت شخصی خود روابط ایجاد میکنه و وکلا هم در بعضی موارد روی منافع شخصی خود دوستی و روابط ایجاد میکنه نه روی منافع کلان کشور. روخان اصلا فکر کوم چې هم دننه په ولسی جرګه کې ستونزه شته او همدارنګه د حکومت دننه بیا دلته ګډونوالو ته چانس ورکوو که پوښتنه لرئ کیدای شي لاسونه پورته کوي. هغه روسی قطار که خورکی سینا سرقت وقت ورکو. به نام خدا فرشته و سوار هستم از ولایت هرات. سلام تقدیم میکنم خدمت همه. با وجودی که دولت امو اعتماد که داشته را از دست داده باید کار میکرد در عرصه از اینکه اعتماد از دست رفته خود دوباره کسب بکنه. خب حالا با این حال یعنی مردم افغانستان چطور میتونن دوباره اعتماد بکنن به پارلمانی که جدید تشکیل میشه و چرا کارهای به خاطر انسجام بیشتر وجود داره برای پارلمان بعدی؟ بسیار زیات تشکر وسوار صاحب. مسلم صاحب د باور رښتیا هم په ډیرو خلکو له خولې اورېدل کېږي چې په پارلمان باندې کم شوی په وکیلانو باندې څنګه یې بیرته ښه کوئ؟ تشکر خواهر عزیز. یک چیز باید فراموش نکنیم که من حیث یک برادرتان ما
8 سال میشه که رئیس سنا افغانستان هستیم و دموکراسی و حکومت قبلی و اما دستاورد مردم بود که ما رئیس سنا هستیم. اگر بر تقسیم بندی میشد به ما کسی نمیرسید. مشکلات داریم بدون شک، باید حوصله‌مند باشیم. بدون شک ما و شما مشکلات نهایی زیاد است. هر روز ما و شما بلان از 100 بالا جوانا قربانی از طرف حکومت قوای مسلح ما میتن به خاطر عزت ما و شما، به خاطر همی که ما و شما در تالار بشینیم و شما از ما پرسان بکنیم و ما جواب بدیم. پارلمان بدون شک یک مبارزه هستند. در هرات شما و در کابل ما و در بدخشان ما و شما به خاطر 7 چوکی 15 چوکی 200 نفر کاندید است. در 200 نفر نسبت مردم ما و شما به انتخابات نمیرن، رای نمیتن، مایوس شده یا زمینه برش برابر نیست یا از ترس و بدبختی نمیرن. نسبت که برن باز تقسیم میشه به او دوستان. در نهایت با از 4 میلیون مردم هرات یک وکیل ما و شما و 5000 رای میان. بسیار خوب. نو با او خاطر امو انتخاب و علاقمندی مردم با امو شکل نیستن که ما و شما توقع کنیم. دموکراسی ما و شما جوان است، علاقمندی در جوانی زیاد است. شما در کابل ببینید 30 چوکی بود، پیش با امرای وکیل صاحب بحث میکردیم 33 چوکی هستند، 80 نفر کاندید. یک محل 60 رای است. خب امو از رای دهنده کاندیدا زیاد بودن. این بحث است که امو وقت ما قضاوت درست میتونیم بکنیم که در این 30 میلیون مردم کابل ما و شما به خاطر 30 وکیل کابل نهایتا 60 نامزد داشته باشیم یا نهایت اگر زیاد طولانی چی شوند 100 شود. باز او وقت مبارزه ما و شما که یک کسی که یک خواهر یک برادر ما که از 50000 شروع تا به 30000 و یا از 80000 شروع تا به 30000 مردم برای خواهرها و برادرای تایید کنن بیاین به مبارزه، امو وقت پارلمان میشه. خانم صفیه صدیقی، بیشتر اگر بپردازیم در موردی که نقش زنان در مجلس نمایندگان آینده را چگونه ارزیابی میکنید؟ اینجا ما 2 مثال خوبش داشتیم که آقای مسلمیان اشاره کردن که هم یکنون یکی از دختر خانم هایی که اینجا حضور پیدا کردن یکی از دستاوردهای مجلس نمایندگان میشه تلقی کرده شه. میخوایم که حرف شما رو داشته باشیم که حضور زنان چگونه است. تشکر. اول خو ما میخوایم برای حسینه جان فرشته جان استوار یک موضوع دیگر هم برشان بگوییم که پارلمان تا حد زیاد را اعتماد مردم به دست آورده. از امو خاطر زمانی که 800 نفر از کابل کاندید میشه شما دیدین که مردم بر رده ها استاد بودن که باید رای بدن. اینمی معنای از این میته که مردم اعتماد دارن، ولی ما باید ایره بفهمیم که وکیل مردم ارباب ملک و جاگیردار نیست. زه یو خبره غواړم تاسو ته وکم، هغه دا ده چې رابطه هغه وخت وشلیده چې د پیسو استعمال ډیر هغه خپل اعلی حد ته ورسیده. کله چې وکیل پیسې ورکړي ماکل داسې فکر وکړي چې دا خلک د پیسو دپاره پارلمان ته ځي. یعنې پخوا هم دا کار شوی ده؟ البته مخکې هم دا شی تر یو اندازې پورې اوله دوره کې نه و، دویمه دوره کې متاسفانه و. دغه یو مشکل ډیر عمده مشکل ده، ځکه چې موږ او تاسو من حیث د موکل من حیث د رایه ورکوونکي دا تفکیک ونه کړو چې کوم سړی د دې شایستګي لري چې هغه پارلمان ته لاړ شي او کوم یې نه لري. هغه چې پیسه لري هغه تجار ده، هغه چې تجارت خپل کوي. زه نه پوهېږم چې تاسو ته به هم دا پوښتنه پیدا شوي چې دا د څه شي دپاره پارلمان ته ځي. پیسې لري، اعتبار لري، دولت لري، خلک لري، هر څه لري، ولې پارلمان ته ځي؟ د دې دپاره چې خپلې تورې پیسې رڼې وساتي. بناهن چیزی که مهم است او است که نقش زنان را چی رقم ارزیابی میکنیم در پارلمان آینده. ما من حیث یک زن چیزی را که میخوایم برتان بگویم اویست که متاسفانه امو همبستگی که در بین زنان وجود داشته باشه نداره، در جامعه هم نداره. همچشمی هایی که بین زنها وجود داره متاسفانه در مردا کمتر است، در زنها بیشتر است. شما میفهمیدید که یک آدم کاندید است، وزیر است، میایه به پارلمان، ښځه ورته رایې نه ورکوي د دې دپاره چې هغه غواړي یو ډول خپله عقده وښیي. نارینه ورته رایې نه ورکوي، کیدای شي هغه رقم چې هغې غوښتل هغه رقم یې د نارینه نه په اصطلاح هرکلی یې نه یې کړی. نور هغه بله خبره یې زه تاسو ته نه غواړم این که چگونه میشه این عقده ها و مخصوصا همبستگی که میان اعضای پارلمان وجود نداره چگونه حل شود بیشتر میپردازیم. اما فعلا در این قسمت برنامه یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم.
به ادامه برنامه جرگه آزاد BBC همه اشتراک کننده های امروز و همچنین مهمانان ما را دوباره خوش آمدید میگیم. موضوع امروز برنامه را ما اختصاص دادیم به اولویت ها و چالش های مجلس نمایندگانی که قرار است تا آینده نزدیک به کارش آغاز کنه. ما دوست داریم قبل از این که به ادامه صحبت ها و بحث ما با مهمانانی که اینجا حضور پیدا کردن بپردازیم، یک پرسش همچنان از اشتراک کنندگان عزیز داشته باشیم که از ابتدای برنامه تا همین اکنون همیشه دستشان بالا کردن. سر کې ټولو ته ښه راغلاست وایو. زما پوښتنه د اغلې صفیه صدیقي ته متوجه ده. د تیرې ولسي جرګې رول تر ډیره بریده حکومت ته د مزاحمتي او د خلکو د غوښتنو او هیلو پر خلاف و. هغه پرستې چې ولسي جرګه یې د یو قانون جوړونکي بنسټ په توګه لري، اوس یې دغه حیثیت بایللی دی. نو که چیرې تاسو ولسي جرګې ته لاره پیدا کړئ د پارلمان پرستیج د لوړولو لپاره چې دغه مزاحمتی نقش لري کړي، څه پلان لري؟ پرسششان برمیگرده به خانم صدیقی. میخوایم حرفای شما رو داشته باشیم. تشکر. په دې باندې موږ پوهیږو چې دا یو د ننګونو نه و د تیر پارلمان په تیرو اتو کلو کې چې همیشه یو ډول خصومت او مزاحمت غوښته چې د حکومت لپاره جوړ کړي. همدې دپاره اکثره خلکو چې پارلمان کوت نو داسې به یې فکر کوو چې دا خلک یوازې او یوازې د دې دپاره راغلي دي چې د حکومت د ټولو مزایاو نه استفاده وکړي او حکومت سره همیشه په مخاصمت او په مزاحمت کې اوسي. کله چې پارلمان ته نوی استازی پارلمان ته ځي، د ټولو نه مخکې هغه باید په دې باندې وپوهېږي چې هغه د خلکو استازی ده او خلکو خپل بهترین په خپل منځ کې ټاکلی د دې دپاره چې هم حکومت سره ښې اړیکې ولري، هم د خلکو سره خپلې اړیکې ښې وساتي، هم د نړیوالو سره خپلې اړیکې ښې وساتي او هم د حکومت په چارو باندې داسې نظر ولري چې همیشه فکر وکړي چې دا وطن د ټولو خلکو ده او حکومت د خلکو د خدمت لپاره ده، اجرایه قوه ده. بنان اجرایه قوه کار کوي، مقننه قوه نه کوي. مقننه قوه یوازې قانون جوړوي. که چیرې د حکومت او د استازي ترمنځ خصومت پیدا شو، استازی همیشه داسې فکر کوي چې دا حکومت زما دښمن ده، معاش راته راکوي، امکانات یې راته راکړي دي، د ټولو امتیازاتو نه استفاده کوم او هر خبره چې وکړم وزیر هم مجبور ده، رئیس جمهور هم مجبور ده، سنا هم مجبوره ده، ټول مجبور دي چې هغوی زما خبره ومني. عرفان صاحب هم دلته پکې ور ګډ کړو. عرفان صاحب تاسو د اوس په ولسي جرګې کې یاستئ، دغه هغه ولې رامنځته شوی د حکومت سره د اړیکو خرابوالی یا صدیقي صاحب خصومت بولي یا د خلکو بېباوري؟ خب ما در کمی حضور وقت نیست که کمی وسیع‌تر صحبت کنیم. اولی که متاسفانه در دو دوره که مال ما هستیم، دور جدید کاری وکلان را پیدا میکنن. پارلمان هدف قرار داده شده، نه وسیله. توسط کی؟ توسط ما. خب وکیلا هر کسی خود کاندید کرد. 804 نفر در کابل کاندید است. بسیار کمش اگر هدفش بوده باشه که به پارلمان وسیله برای خدمت به مردم است، ولی اکثریت پارلمان هدف است به خاطر رسیدن به قدرت. هرگاه ما اهداف شخصی رو زیر پا کنیم، پارلمان میشه. ولسی جرگه به مثابه که ما رأی مستقیم از مردم گرفتیم، اکثریت همانه. اکثریت به این فکر است که ما وقتی پارلمان را پیدا کردیم، ما دیگه جامع الکمالات هستم و واجب الاحترام غیر مسئول. ما دیگه تلاش میکنم به هر شیوه باشه، باید حکومت فشار بدم، بیرون فشار بدم، نهادها رو فشار بدم، شرکت ها رو فشار بدم، پول پیدا کنم، ثروت پیدا کنم، شهرت پیدا کنم و بتونم آینده خود تضمین بکنم. آقای عرفان، فکر میکنین ساختار اینجا اشتباه گذاشته شده و یا اینکه همین فرصت جویی های ادامه خواهد داشت؟ این بحث کلان کار داره. اولی که مثل پیشتر از یک قسم سرباز کرد، ملت تصمیم درست بگیره. کسی را روان کنه پارلمان که قانون خوانده بتانه. ما کسایی داریم در پارلمان چون دوستای مثلا که معذورده نشن. ما هنوزم کسایی داریم قانون خوانده نمیتونن. یک مشکل است که ما در ماده 85 قانون اساسی شرایطی که برای یک وکیل گذاشته شده از دید ما کافی نیست. تنها دو سه شرط ساده گذاشته که باید تابعیت افغانستان داشته باشه، به جرایم مرتکب نباشه و یکی دو مورد بسیار مختصر که سنش باید 25 سال باشه. سه شرط گذاشته. ولی چرا در قانون اساسی نمیگه که کسی به پارلمان را پیدا میکنه اقلا لیسانس و ماستر باشه؟ مسلمیار صاحب این مشکلات همه جمع میشه به این که وقتی که وکیل نمیشناسه وظیفه خود، وقتی که مردم به یک وکیلی که مستحق رای باشه به رای نمیده، همین است که ما با این مشکلات مواجه میشیم. د تیر پارلمان مسلمیار صاحب تر ټولو غټي ستونزې یا ننګونې همدا دي چې
نصاب به نه و پوره مثلا په ولسي جرګې کې ستاسو مجلس فرق درلوده ستاسو برعکس و بیا تاسو پارلمان ولې وایي زه همدغه درې واړو نه مې ګیله ده که نه؟ ولسي د پارلمان جرګه ولې وایي ورته یاده کړه د پارلمان ننګونې چې وي بله یې دا وسې له حکومت سره بیا د وایي ولسي پارلمان جرګې ننګونې، وایي د ولسي ولسي جرګې جرګې تر ننګونې. ټولو غټه ننګونه دا وسې روابط له حکومت سره خرابو او د روابط د خرابوالي دلایلو ته عرفان صاحب هم اشاره وکړله او صدیقي صاحب هم ورته اشاره وکړه ستاسو له نظره لویې ستونزې د ولسي جرګې ستاسو خپلې څه دي؟ داسې دي ښه زه د صدیقي صاحب او د عرفان صاحب د خبرې سره اتفاق لرم خو لږ څه په وضاحت سره هر کله چې یو موضوع کې په یو کړنه کې د الله رضا او د ولس خدمت هدف وي هلته الله مرسته کوي او د ولس رضایت حاصلېږي کله چې هدف بل څه او بیا نو الله مرسته هم نه کوي او همدغسې کیدی شي چې ته څونه خواري کوې نو د ولس رضایت نه وي اقلا تیر کال باندې که موږ تبصره وکړو منشي صاحب دلته حضور لري نو موږ یو فرمان د دوی سره په اتفاق تصویب کړی چې دوی تصویب کړی موږ هغه تایید کړی نور ټول موږ دوی چیلنج کړي دي علتونه یې دا دي چې دوی په احساساتو باندې فیصله کوي سره دیم چې اکثریت ولسي جرګه د ولسي جرګې حتی رهبري ټوله چې دغه نن تاسو هغه ورور چې سوال وکړه سوال د هغې ورور د عمري صاحب د سوال نه پیدا ده چې ولې مخالفت او په تقابل کې دي هماغه خلک د همدغه نظام په سر کې د دې نظام کمپاینران وو چې دا نظام یې غوښته چې راشي مونږ بلاکس د نظام مشرتابه ته مرایه نه ده ورکړې خو هدف چې د افغانستان نظام ثبات ساتل دي د اشخاصو سره ملګرتیا نه ده د چوکاټ سره ملګرتیا ده د قوانینو سره ملګرتیا ده نو بلاکس مونږ بیا اشخاصو سره که تفاهم شوی په ګټو شوی هغوی ګټې سره هلته خوندي نه دي نو مخالفتونه دي زه ټولې ولسي جرګې دوستانو ته احترام لرم او غواړم چې په آینده کې کوم توقع چې د دیدګاه ده چې ځوانه ولسي جرګه به راځي مخې ته یو خو ولسي جرګه خپله د نوم نه ځوانه ده ځکه د افغانستان پارلمان جوړ ده دوه خونونه ده نو او ځوانان هم پکې راشي د دې مجلس نه به ډېره احساساتي د دې مجلس نه به ډېره احساساتي ځکه که تاسو د 15مې دورې چې دا دواړه یان صنفیانو هغې ته مراجعه وکړي 14مه دوره احساساتي ده او 18مه دوره به د دې نه خطرناک او ډېره احساساتي متاسفانه په ډېر یو بد حالت کې چې افغانستان اوس په ډېر یو پیچیدلي وخت کې هم صلح ته ضرورت لري او جنګ وسیع شوی نو زما په خواهش د ټولو هغه نمایندانو نه چې لاره پیدا کړي دا چې خپل جذبات خپل احساسات کنترل کړي او د ملک ملی مصالح په نظر کې بسیار خوب شما میتونید از طریق فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و فیسبوک ما به نام اوپن جرگه و یا هم جرگه آزاد ما را دریافت کنین و آنجا میتونین لایک بزنین و برنامه‌های ما را و اینکه ما چه برنامه‌هایی در آینده داریم میتونین از اونجا ما را دنبال کنین. حالا در این قسمت برنامه ما دوست داریم که اشتراک کننده هایی که اینجا حضور پیدا کردن از نقاط مختلف افغانستان اینجا حضور پیدا کردن و دعوت ما را پذیرفتن میخوایم که بیشترین سهم در برنامه ما همچنان داشته باشن. میخوایم کسانی که پرسش دارن دستای خود بالا کنن. هغه دویم لږ اخر نه دویم قطار تاسو مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عبدالواسع احمدزی دی د کابل اوسیدونکی یم. محترم عرفان الله صاحب نه پوښتنه مې دا دی چې د مخکې ویل چې باید ملي مشکلاتو ته فکر وکړو. ما په نظر چې دا تیر پارلمان تیر سو نو هغه ټول شخصي فکر دغه نظر درلوده او دا به پټه د هیچا نه وي ځکه هلته مقابلې کې دي اخطارونه ورکول کېدل ان تر خپل منځ کې خو څه کسې رئیس جمهور ته هم اخطار ورکوو. دومره خبره د مسلم یار صاحب دی احترام درته وړاندې کومه دیموکراسي زه په دیموکراسي پوه نه شوم چې دا دیموکراسي دا دی لکه چې موږ مخکې مې یاده کړه چې پارلمان کې به غېږ نیسو لکه سنا کې کله کله تاسو دغه ته خېځئ یا دا ده چې دیموکراسي اصلاح ځوانانو ته یو نمونه وړاندې کول. تشکر مننه ډېر زیات دواړه به جواب سي یو بل ملګري ته هغه وړاندې لاس پورته کړی و تاسو ته وخت درکوم مهرباني مایک هلته وروړئ. نوم مې مالدار شاه زدران دی او د عرفان څخه غواړم چې سوال وکړم نوی پارلمان څنګه کولی شي چې اداري فساد بې عدالتي او قومونو ترمنځ نفاق چې تیر پارلمان د دې دپاره ډېر ګرم و چې تر قومونو ترمنځ به یې نفاق خپراو هره ورځ به د اجتماعي کومې سوشل میډیا به چې وه په دې باندې به دوی د یوه قوم خلکو په یو پسې لیکنې کولې خبرې به یې کولې د بل به بل پسې د جړې چې کومو پارلمان و بل د سولې خبره یاده شوه پارلمان که کولی شي چې سوله راولي نو سوله په کابل کې نه راځي. مننه ډېر زیاته د دې سولې جواب د خپله ویلې د قومي مسلو ته به عرفان صاحب جواب وایي ولې دا قومي مسایل ډېر داغ سوله په دې تېرې ولسي جرګې کې او دې نه څنګه عرفان صاحب په دې راتلونکي ولسي جرګې کې استفاده کېدی شي تر څو دغه مشکلات نه وي؟ اولی که هرگاه مردم بازم تصمیم ملی بگیره وکیل ملی فکر میکنه متوجه باشی چون وکیل مستقیم از طرف شما انتخاب میشه
یک قضیه. دوم که دفاع هم میکنیم از وکلای مالی هستیم. در 3 موردی که قبلا دوستا اشاره کردن در موارد وظایف ما، تا جای ما وظایف خود به جای 100% نه، ولی تا جای انجام دادیم. تا به حال ولسی جرگه تنها 388 سند تقنینی را به تصویب رسانیده. تمام پارلمان‌های دنیا را ببینید در یک دوره تقنینی از 200 سند تقنینی این تصویب نمی‌کنن. 8 سال بود. خیر 8 نمی حساب کنیم، چه 400 200. این اگر 200 در یک کشوری که دموکراسی 100 سال دوج تامین شده، او در یک دوره 5 ساله قانونگذاری خود نمیتونه 200 قانون تصویب بکنه، ولی ولسی دیگه 388 سند تصویب کرده که این باز متفاوت است که چقدر اسناد تقنی، چقدر طرح، چقدر بودجه و غیره و غیره. در بحث نظارت هم ما کارهای انجام دادیم، مثل پیشتر مشکل وزیر شما کرده. ما به یک بارگی 17 وزیر مورد استیضاح قرار دادیم که در هیچ پارلمان دنیا نشده. خب به هر حال ولی میگه علت چیز که میره قوما به طرف تضادهای قومی و فکرهای منفی. در پارلمان یک 10 نفر یا 20 نفر محدود تیکه‌دارای قومی است که ما رو بدنامی کشانده. یا از این منبع، از این مدرک یا ثروت پیدا میکنن، نام نشان پیدا میکنن و حتی دستگاه‌های خارجی یا تمویل میکنن که بیان در پارلمان افغانستان قضایای قومی و زبانی را مطرح بکنن. آیا شما این تیکه‌دارا را میتونین شناسایی کنین؟ واضحه دیگه، مگه کسایی که بحثا رو میکنید تیکه‌دارای قومی است. این که استاد میشه میگه ما افغان نمیخوایم. این که استاد میشه میگه ما تاجیک نمیخوایم. این تیکه‌دار نیست. در مجلس نمایندگان هم ولی محدود است. نهاد 15-20 نفر است که ایره ما شما رای دادیم، در اوج روان کردیم و ایره دیگرها دیکته میکنن، به دیکته دیگرها نفاق ملی را در بین افغانستان ترویج میکنن. تشکر. مسلم صاحب د سولې مسله مو سره وتړله سي تاسو ویلي سي یو لومړیتوب کېدای شي سوله وي ځکه د افغانستان د اوس خبرې اترې شروع سوي دي د ملت غوښتنه هم همدغه ده سي زر تر زر یوې نتیجې ته ورسېږي. څه کولی شي پارلمان له کوم ځای شروع کولی سي؟ زدران صاحب ورته اشاره درلوده چې له کابل نه کېږي. ګورئ ښه مزي صاحب او زدران صاحب دواړو ماته یو پوښتنه یو عمومي پوښتنه د صلح د مزي صاحب مشخص پوښتنه وه. داسې ده چې صلح په دوه لحاظه د پارلمان وظیفه ده. یو لحاظ د ټول ملت او مسلمان وظیفه ده چې صلح خیر د الله تعالی حکم ده او هر څوک باید په صلح کې حرکت وکړي. زه د زدران صاحب د خبرې سره تقریبا یو 50% اتفاق لرم چې په کابل کې صلح نشي راتلی، یعنې هدف د کابل خلک دي، خو کابل ده چې صلح به راولي ځکه جنگ په کابل ده. نو بیا باید کابل ډېر مطرحي په صلح کې. که چېرته موږ دا اوس د کابل د ارګ بل چاته په واک کې ورکړي نو جنگ ختم شو، ته جنگ مه کوه، خلک صلح ضرورت نشته. خو جنگ په کابل ده. بعضې خلک غواړي چې دا کابل نوم دی نه وي، زما غلام دي، زما عسکر دي، هغوی څه خلک پیدا کړي دي خلک وژني، دا یو شکل جنگ ده. بعضې خلک واقعا فکري مخالف دي چې هغوی مبارزه کوي د فکر دپاره، هغوی ته یا آګاهي کمه رسېدلې ده یا حالت د دغې حالت نه رنج وړي، دغه حالت سره موافق نه دي. پارلمان په مشخصه توګه په دې خاطر مسؤلیت لري او ما ویلي چې په اجنډه کې به لري چې پارلمان د حکومت د کړنو نظارت کوي. حکومت ده چې د صلح دپاره کاري ټیم ټاکلی چې هغوی به مذاکره کوي. صحیح ده. دغه مذاکرات څنګه مخکې ځي، ملي منافع څومره په خطر کې دي، څومره ورسره پیاوړي کېدلی شي، څنګه شکل کېدلی شي د ولسونو او قومونو ته خوشحالي راشي. پارلمان باید د دې نه درست نظارت وکړي او د پارلمان د ادرس نه پارلمان خپلې انتخاباتي حلقې باید د پارلمان غړي خبر کړي تر څو ولسونه آګاه او خبر شي. پارلمانونه نور دنیا کې د همدې دپاره دي چې د حکومت سره د ولسونو شراکت. متاسفانه موږ دلته د دیموکراسي خبره چې احمدزي صاحب پکې یاده کړه، موږ دلته د دیموکراسي تمثیل کوو، دیموکراسي نه کوو. دغه 8 کاله 9 کاله چې زه د پارلمان سره شناخت لرم چې د پارلمان د یو اتاق رئیس یم، 100 غړي زما سره او یو 250 ساعت ته دا 350 کې هره ورځ د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د لاسپیکر نه د نظام په خلاف خبرې کېږي او دشمن د دې نه سوء استفاده کوي. وخت راکوي خو د دې نه دشمن سوء استفاده کوي په ځای دې چې موږ یو بل ته نږدې کړي، موږ یو بل لرې کوي. بلان هغه لکه څنګه چې مخکې ورور ویلې موږ د نفاق خبرې کوو، پښتون ده، تاجک ده، ازبک ده، هزاره ده، د وحدت خبرې نشته. صحیح. تشکر. یو سوال پاتې د مشخص سند سند کې جنگ دا ما مخکې ویله دیموکراسي اصول دي. اگر چې موږ د ولسي جرګې نه کم جنګ کوو خو جنګ خو به کوو، نو بیا هم چې دا جنګ هم پکې نه وي نو بیا خو مجلس نشو، کله کله یې کوو او بیا د هغې بخښنه غواړو او بیرته خپل منځ سره زر جوړېږو، دښمنۍ مو مقطعي هغه سات کې چې سره خپل باس ترسره کړو د دې په خاطر چې ولس مو خوشحاله شي.
نو یو بوتل موتل ورکړو بیرته بیا خوشحاله شو. وروسته څه نه وي وروسته هېڅ خبره نشته. دا د ملت دپاره داسې کوي. مننه ډېر صدیقي صاحب، دغه د پارلمان د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې سي مشرتابه دلته موږ سره د خپله د لیډرشپ باندې یو ډول نیوکه متوجه وسي. د دې ضعف په ولسي جرګې کې اوسي، دا ډېر مسایل به شړېدلي وو، لانجو ته به تلله، قوانین به په وخت باندې نه پاس کېدل. څومره رښتیا هم دا یوه ننګونه وه؟ ډیره زیاته مننه. زه خو اول ډیر احترام لرم جناب ابراهیمي صاحب ته او جناب مسلمیار صاحب ته، دواړه دوی پیژنم. مسلمیار صاحب خو خپل ډیر ښه امتحان ورکړی په تیرو اتو کلو کې. خبره دا ده چې همیشه په هره اداره کې که هغه پارلمان یم دا حکومت هم همداسې ده، که چیرې مونږ یو وړ غښتلی کاملا متعهده ولسمشر ونه لرو، دا وطن خپله په خپله خرابېږي. او دا په هره اداره کې که د ډېر وړوکی مدیریت هم وي په هغې کې هم همدغسې ده. کله چې مونږ د ملت کور ته ځو هلته دا خبره ډېره زیاته ضرور ده چې مدیر باید ډېر غښتلی مدیر واوسي. دې کې شک نشته ده چې پارلمان کې ډېر مشکلات موجود وو، خو دغه مشکلات هیله ډېره غټه ستونزه ده. منی عرفان صاحب، تاسو هم یوه برخه هستید د هیئت اداری. خب اولی که فلسفه پارلمان است که جای بحث باید باشه، این کلت میدانه. یکی باید بحث منفی و مثبت مطرح شود که چون هر کس نظر مختلف داره. در پارلمان هر کدامش امروز یک رهبر خود حساب میکنه، میدونید هر کدامش یک حزب خود حساب میکنه. 249 نفری که وجود داره. آیا ما میتونیم که ما هم یک وکیل هستم و هم یک وکیل و منشی از هستم 6 سال میشه که ما کارهای اداری پیش میبرم و ما تحکم بکنم مامور باش مامور تو نیست. ولی دیگه شک نیست که ما مدیریت ضعیف هم اگر گفته میشه از دست ماهایی است که ما قومی فکر کردیم. عرفان صاحب بیا پړه په همدغه ولس رای ورکړې ده، همدې خواته ور واچوله. وخت درکوو، بخښنه غواړم، وخت به تاسو ته درکړو. هغه کسان چې موږ په ټلویزیون ګوري کولی شي په یوټیوب باندې موږ د اوپن جرګې په یوټیوب موږ تعقیب کړي، او دارنګه د فیسبوک باندې، ټویټر باندې او انسټاګرام باندې د اوپن جرګې یا آزاد جرګې او جرګې آزاد په دې کولی شي. اوس یوه لنډې دمې ته ځو، وروسته به تاسو ته بیا وخت درکړو. بیا ښه راغلاست درته وایو. موږ د راتلونکي ولسي جرګې په لومړیتوبونو او ننګونو باندې غږیږو چې تیرو ستونزو ته په کتو سره څه ډول کیدای شي هغو ته ځواب وویل سي. عرفان صاحب په لنډو وایي ستونزه په ولس کې نه د ولس قرباني تل ورکړې ده، هلته څوک ولیږي هلته هغه په وروسته ټول نه یو تعداد هغوی مشکل جوړوي. لنډ که جواب ورکړي. زه لنډ درته وایم معصوم صاحب، رای خو معلومه شي به کی رای دادن. علمی وکیلای د طول 8 سال همراه ما بود، خب معلوم است که کی به کی رای داده و کی روان کرده. ما با یا احترام داریم بر ما در 8 سال با هم یک جا بودیم، ولی آلی که تصمیم میگیری و تصمیمی که گرفته شده مثل میاس پیشش گفت، آیا میخواد کسی که در این شکل نیست قوم ما از آدم خوب است ولی که نتونه که در پروسه قانونگذاری ما رو کمک بکنه، نتونه که مایک خود شما صدای تو رو بلند کنی به توان ما قبول دارم قارب شما را، ولی به کسی روان کنه که صدایتان باشه در پارلمان افغانستان. صدیقي صاحب، تاسو پرې زیاتوئ، رښتیا وایي ستونزه په چا کې ده؟ ولس کې ده که ډېره زیاته بخښنه غواړم. زه فقط یو خبره غواړم جناب ورور ته وکړم. په تېره په کومه دوره کې چې زه په پارلمان کې وم، زه داسې سړی پېژنم، اوس خدای دې وبخښي وفات شوی ده. دا څنګ ته چې څوک ناست و هغې به یې لاس جګو، سور کارت که هغې موافقه درلودله که موافقه یې نه درلوده، بیا به چې د باندې وته بیا به ویل چې دا څه خبره وه، زه خو بیخي پوه نه شوم. هغه زموږ ستاسو استازی و، مونږ ورته رایه ورکړې وه، مونږ پارلمان ته رالیږلی یا ځینې نور د پاتو کلو کې تر اوسه خبر نه ده کړې. تر اوسه پورې یوه کلمه خبره هم نه ده کړې. خبره دا ده چې مونږ تاسو سره بیخي موافقه لرو چې ولس قرباني ورکړه، رایه ورکړه، خو ولس دا اوس چې سبا بل سبا ته پارلمان له خیره سره شروع کیږي، تاسو به وګورئ چې څه رقم خلک پارلمان ته راوستل. سراغ یکی از اشتراک کننده هایی میریم که پرسش دارن از یکی از مهمانان برنامه ما و یکی از هدفهای اصلی برنامه جرگه آزاد هم همین است که بیشترین سهم برای اشتراک کنندگانی که از نقاط مختلف افغانستان اینجا گرد آمدند و دوست دارن که پرسشاشان به گونه مستقیم و رو در رو با مسئولینی که اینجا ما دعوت کردیم در میان بگذارن. اول خودتان معرفی کنین و سپس پرسشتان مطرح کنین. به نام خداوند مهربان، محمد شمسی هستم از ولایت بادغیس.
یک ولسوالی سقوط میکنه در دست طالب میفته ایره اون نفر در پارلمان ایره اظهار میکنه بعد 4 تا وکیل صاحبا که از جمع میشه میگه او ولسوالی از تاجیکاست مثال یه ولسوالی از پشتوناست از ازبکاست در او اصلا هیچ کمک نمیشه. مسلم یار صاحب د مشرانو جرګې کې کله سي مشخص ولایت کې ستونزه سي د هغه ولایت خلک لاس پورته کوي یا بحث پې کوي نور غلي ناستي په ولسي جرګې کې دغه ډول ده ولې دغه ډول یوازې منطقوي فکر کیږي د هدف دا اوس په مثلا په بادغیس کې ولسوالي سقوط کې د هغه ولایت نمائندگان کلاس پورته کې د نور وایي په موږ څه طبعا د هغې خلکو موکلین په بادغیس کې د بادغیس سناتورانو ته او د بادغیس وکیلانو ته خپل مشکلات وایي او هغه به دلته لوډ سپیکر جوړېږي هغې به خپل میک چالانۍ وایي به چې د ده ګیله دا وه چې کله بحث کېږي په پارلمان کې یا په دواړو مجلسونو کې نو بیا هلته تعبیر داسې کېږي چې دا که پښتون غړی بحث کوي چې دا د پښتنو ولسوالي ده نو پرېږدی په درد کې دا یو څه باید ومنو چې ولسي جرګه هم اتفاق لري هغه څه چې مطبوعاتو ته راوځي خو په مشرانو جرګه کې کامل اتفاق ده ځکه زه اوس د بادغیس سناتور نه یم خو د بادغیس سناتور نایبزاده به د بادغیس ستونزې ماته وایي نو موږ بیا مکلف دا یو چې د بادغیس سناتور غږ څنګه بدرګه کړو څنګه حکومت ته فشار کړو څنګه یې وسیله کړو تر څو د بادغیس ستونزې واورول شي خدای دې داسې یو څه نه پېښوي او نه دي شوي چې هلته د ملت د درد بحث او د واخان یو دلته د هرات یا د قندهار خلکو نه حمایت کړی بلکې دا بالکل شوی ده او په ولسي جرګه کې هم داسې یو څه شته دي چې داسې ما څه نه دي بلکې د دردونو نه اپلو بعضې مشکلات شته دي چې قومیت او عصبانیت او ګوندي او تنظیمي بحثونو ته لمن وهل شوې ده چې هغه مخکې په ورور صدران صاحب اشارې وکړې هغې نه پرته دغه دردونو خبرې بحث چې ده درد د ټولو افغانانو یو درد ده دومره بېحیایي به زه او سپین سترګي به په هېچا کې ونه وینم چې یو طرف ته د وینو سیل رواني او هلته د یو خور ورور وژل کېږي او دلته د بل افغان ځان ته وکیل هم ووایي سناتور دي هغه دې پرې خوښ شي فکر نه کوم که داسې څوک پیدا شي په مطبوعاتو کې متاسفانه لیدل شوي دي څه پې وایي تاسو مهرباني لنډ ډېره زیاته بخښنه غواړم ورور کوم ځای کې ناست هلته یوه خبره ډېره زیاته مهمه ده چې کله چې استازي پارلمان ته ځي دوی د افغانستان د خلکو استازي دي یعنې په هر چا باندې بله خبره دا ده چې زموږ او ستاسو په منځ کې داسې خلک نشته چې یو په بل باندې زړه سوی ونه لرو د یو که سر خوږېږي زموږ خپې ورسره خوږېږي سستېږي چې ولې داسې وشو خو منتها خبره دا ده چې ځینې اوقات مسایل په قومي لحاظ باندې دومره غټ ښودل کېږي چې هغه مثلا نورو ته بیا دومره ډېر قابل د توجه نه خلک په دې باندې پوهېږي چې دا خبره لویه شوې ده لویه شوې ده او هغه د دې دپاره چې یو پوره پروپاګنډه ورته وشي بیا هغې نه نور خلک ورسره ملاتړ نه کوي در غیر از او ما هیچ وقت من حیث کسی که یک دوره در پارلمان بودیم و امیدوار هستم که دوره دیگه هم باشم هیچ وقتی تو تصور نکردیم که کی از بغلان است کی از لغمان است کی از ننگرهار است و کی از فاریاب است به خاطر از اینکه وقتی که در خانه داخل میشیم خانه ملت است و ملت مربوط تمام مردمی که هستند تمام اعضایی که هستند است جوان در ارتباط با ولسی جرگه مثل جناب رئیس فرمودن هیچگاه تو نشده که یک ولایت در گپ زرد باشه و یک مشکل مطرح کرده باشه و وکیل دیگه رد کرده باشه بگه به ما ارتباط نداره قضیه غزنی رو ما 3 بار مجلس گرفتیم مسئله غزنی تنها سر شهادت جنرال رازق ما 3 بار مسئول امنیتی رو خواستیم بدونی که از کدام ولایت است پس به واسطه در پارلمان خصوصا در ولسی جرگه مثل رئیس گفت این گپ وجود نداره ولی متاسفانه در بعضی موارد منفی بافی میشه گپای منفی زودتر انعکاس میکنه در بیرون نسبت به گپایی که مثبت در تالار مطرح میشه. بسیار خوب. شما میتونین برنامه جرگه آزاد BBC را همچنان از طریق فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و همچنان در یوتیوب ما مکمل این برنامه را تماشا کنید. آزاد جرګه په اسانۍ موندلی او کتلی شئ. په ټولنیزو رسنیو مو پیدا کړئ او ملتیا مو وکړئ. د آزاد جرګې خپرونې پر یوټیوب هم موندلی او کتلی شئ. که غواړئ په خپرونه کې راسره ګډون وکړئ په 024 شپېته 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 اړیکه ونیسئ او یا هم خپلې پوښتنې د لنډو ویډیویي پیغامونو له لارې راسره شریکې کړئ. ډېر زیات تشکر. اوس وروستۍ برخې ته رسېدلي په دې برخه کې به ډېر موږ په دې باندې بحث کوو چې نوې پارلمان ولسي جرګه سره روانه ده کم کارونه ورته پکار دي او پخوانیو ستونزو ته په کتو سره څنګه کولی شي هغه له منځه یوسي. دلته دغې دویم قطار کې د خورکۍ ته وخت ورکوو ډېر وخت راهیسې لاسونه پورته کړله. بسم الله الرحمن الرحیم. زرغونه صدیقی یم د لغمان ولایت څخه. دا چې زمونږ افغانستان نه زمونږ وطن نه د ورځې په سلهاوو ځوانان خارج ملکو ته د غریبي لپاره یا د بیکاري له وجې روان دي او همداسې مړه کېږي.
پخوانی پارلمان خو دته بیخي توجه نه وه کړې. آیا دا اوسنی پارلمان به دته توجه وکړي یا دا لړۍ به همداسې روانه وي؟ تشکر. دغې بلې خورکۍ ته به هم وخت ورکړو. دلته مهرباني وکړه. لکه څرنګه چې مسلم یار صاحب او محترمه صدیقي صاحب هم وویل چې تیرو جرګو کې هم کوم میټینګونه چې هلته دایر سوله هم تر دې د ځینو وکیلانو په لاسو کې بوټلان هم موجود وو. څه فکر کوئ زموږ د دې ځلې کاندیدان ټول ځوانان دي، څه فکر کوئ هغوی به بیا هم هماغه رقم حالت ولري؟ او د هغې سره په څنګ کې صدیقي صاحب تاسو ویله چې د هغه کسان چې ولسي جرګې ته کاندیدېږي هغوی باید په مسلکي واوسیږي، په عالي زده کړو باندې سمبال واوسیږي او په دې باندې پوره د توانمنده اوسیږي تر څو خپل روابط د ټولو خلکو سره د بهر سره د افغانستان د بېلابېلو اشخاصو سره په صحیح شکل سره ټینګ کړي، محکم کړي. څه فکر کوئ دغه ځوان قشر چې کیدای شي د هغوی د تحصیلاتو کچه تر لیسانسه پورې واوسیږي هغوی کولی شي دومره درانه مسؤلیت په اوږو واخلي؟ نوم مو له کوم ځای؟ نبیله اسدي د کندهار ولایت. مهرباني وکړئ مسلم یار صاحب اول تاسو بیا به صدیقي صاحب. قدرمن دواړو خواندو ته صدیقي صاحب او نبیله جان ته ستړي مه شي وایم. دواړو ډېرې کاري پوښتنې درلودې. یو دا چې تیر پارلمان دواړو خونو د ځوانانو پر نه تګ باندې خپلې فیصلې کړي دي، غوښتنې د ځوانانو نه کړې، ولس سره خپل درد شریک کړی. خو دا چې زموږ ولس مجبور ده، زموږ ځوانان مجبور شوي دي او دلته د کار زمینه نه ده برابره، خصوصي سکتور دلته په هغه شکل چې امنیت خای زمینه ورته نه ده برابره شوې، نو هغه ضرورت چې ځکه ټول کارونه په نورو دنیا کې هم دولتونه نه کوي، خصوصي سکتور کوي، هغسې زمینه ځوانانو ته نه ده برابره شوې، مجبور دي وتښتي. نبیله جان خورجانې بدون شک پارلمانونه همدغسې یو شی لري. مخکې مې په ټوکو کې دا خبره وکړه چې که موږ او تاسو یوازې د افغانستان په پارلمان دواړو خونو باندې ملاحظه ولرو یا په ولسي مشرانو جرګه باندې چې دلته کله کله جنګ کېږي، کله کله بحث کېږي او نور دنیا کې نه کېږي، نه دا د دنیا په ډېرو پیشرفته پارلمانونو کې حتی غېږې لګول کېږي، وهل کېږي. بعضې پارلمانونو تاریخچه داسې ده چې موږ تاسو ګورو که بیا ضرورت شو د امریکا او د کاناډا د پارلمان بحث کوم چې په توفانچو سره ویشتل شوي دي. په افریقایي پارلمانونو تاسو لاړ شئ په چوکۍ سره ویشتل کوي، دا کمرومنې سره ویشتل کوي. په دلته خو بیا هم ښه دي د بوتل اوبه دي لږ نرمې لګېږي که نه. نو خو پر لحاظ راځم بل بحث ته که چېرته دا کار هغې وخت کې نور هم پیچیده کېدلی شي. زموږ مایوسه باید نه شو، دا پارلمانونو عرف ده، دا جنجالونه پکې او د دغه مزایاو سره دیموکراسي مو منلې ده. الله دې وکړي چې موږ او تاسو د دیموکراسۍ نه په صحیح شکل سره استفاده وکړو او هغه څه چې د ولس حق ده هغه انعکاس شي. مهرباني. خانم صدیقی از شما میشنویم، یک بخش از پرسش دوست ما با شما برمیگرده. تشکر. اول خب ما میخوایم برای خانم صدیقی این بگوییم که یک بخش سوال جناب مسلم یار صاحب گفتن که بیکاری فرار از مغزها وقتی که صورت میگیره، موضوع دوم ناامنی هم است چې دا هم ډیره زیاته مهمه ده. که چیرې پارلمان په کومو برنامې چې لري په هغې باندې حکومت سره ښه همغږي ولري، زه فکر کوم چې هم به د کار زمینه خلکو ته مساعده وي او هم به د امنیت موضوع هم چې ډیره اهمه ده، دا به هم پارلمان کولی شي چې ښه تاثیرات پې باندې په حکومت باندې ولري تر څو چې حکومت امنیت تامین کړي. وخت پای ته نږدې کېږي. عرفان صاحب تر ټولو ډېر وخت د وکیل په توګه باندې تاسو په پارلمان کې د ولسي جرګې کې تیر کړی ده. که درې مشکلات چې نه غواړئ په دې راتلونکي ولسي جرګې کې هغه به څه شی سي د ګډونوالو ته وښیي؟ خب مشکلات خود ناهنجاریات زیاد بوده طول 8 سال خصوص که ما دوستا اشاره کردن به او. امیدوار هستیم که یک مدیریت خوب حاکمیت پیدا کنه در پارلمان افغانستان. حالا ما میشیم کسایی خود میخواد بیراست کاندید کنه که عجیب غریب به نظر میرسه. کسی باشه که صاحب تجربه باشه، آدمی که بتونه درست مدیریت بکنه و همچنان شناخت درست از افغانستان داشته باشه که فکر میکنه مگه نقش خوب خواهد داشت ارتباط به آینده پارلمان افغانستان. دومی که تضادهای قومی از بین برده شود که ما به حیث افغان با خاطر وحدت ملی افغانستان فکر بکنیم و ما تلاش کنیم که روی مسائل کلان ملی هم نظر و همسو باشیم که چون دشمن ما واحد است و افغانستان دشمن مشترک داره، به واسطه ما مشترک باید کار بکنیم.
مسئله سومش مسئله تضاد و تقابل منفی با حکومت که هم ما را زمینگیر ساخته تا مردم مطمئن شو که ما پارلمان خوب داریم. تشکر مسلم یار صاحب که ستاسو له کارونو باندې هم د ولسي جرګې دغه مشکلاتو اغېزه اچولې مثلا د قوانینو پاس کېدل 3-4 مسلې ستاسو یې غواړئ هیله ولرئ هغه به څه هیله راتلونکي ولسي جرګې کوم ستونزې دې ونه لري؟ زه خو د عرفان صاحب د پیشنهادونو سره موافق یم د دې ترڅنګ چې دا لږ غواړم غني کړم په هماغې موارد باندې غواړم بحث وکړم اصلا که دوی د یووالي دپاره او د وحدت دپاره ډېر کار پکې وشي او هر یو وکیل چې راځي خور ورور هغه ځان افغان وبولي او د افغانستان دپاره کار وکړي دغه ټولې ستونزې پکې حل کېدای شي د خپل کړنو نه زیات د حکومت په اموراتو کې مداخله ونه کړي او د افغانستان د درې ګونو قواو چې تفکیک معلوم ده چې د قضایي قوې څه مسؤلیت ده د اجرایي قوې څه مسؤلیت ده د تقنیني یا د پارلمان څه مسؤلیت ده د خپل مسؤلیتونو په نظر کې نیولو سره د افغانستان د په اموراتو کې دخیل واوسي دا به بهتره ای ورد. بسیار خوب. خانم صدیقی اگر همین پرسش را به عنوان آخرین پرسش از شما بپرسیم که کدام چالش ها را دوست ندارن در مجلس نمایندگان آینده تکرار شود؟ یکی از موضوعاتی که من حیث چالش است عدم احترام متقابل بین حکومت و پارلمان است. وقتی که پارلمان فیصله میکنه حکومت باید بفهمه که بنابر یک مصلحت یا بنابر یک مشکل مردم پارلمان فیصله کرده حکومت باید به او احترام بگذاره. مهربانی وکړئ. میکنم چون من منشی ولسی جرگه 6 سال میشه حضور دوامدار وکلا شرط است. زیاد نمیخوایم بود. و چطور شوی حضور دوامدار این مشکل بود؟ خب مثلا پیشتر اشاره کردم که در یک صحبتام بر شما گفتم که ما چون مساویستیم حقوق مساوی داریم ما تحکم کردن نمیتونیم ولی اخلاقاً و وجداناً به حیث یک افغان به حیث نماینده مردم افغانستان به حیث نماینده یتیم و بیوه مردم افغانستان دوستانی راه پیدا میکنن لطفاً حوصله این پیدا کنن که روز 4 ساعت در کرسی پارلمان بنشینن. ډیر زیات تشکر. لوی ننګونې چې هغه دا وي د حکومت سره اړیکې ښې نه وي تمه دا ده چې راتلونکي ولسي جرګه به له حکومت سره اړیکې ښې کړي نصاب نه پوره کېده غیر حاضري به ډېره وه په تېر ولسي جرګه کې هسته اوس هم روانه ده تمه دا ده چې دغې مسلې ته پام وشي یا دا ستونزه پکې نه وي او اجنډا سمه عملي کړي د لیډرشپ یا مشرتابه ضعیفوالی په ولسي جرګې کې دا هم یوه ستونزه وبلل سوله او دارنګه قومي مسلو ته په یو ډول باندې هوا ورکول یا لمن وهل دا هم یوه ستونزه وبلل سوه نو زموږ نننی بحث په همدې باندې پای ته رسیږي و جا داره که قسمی که خودم یادآوری کردیم ما در دقایق اخیر برنامه قرار داریم و از هر یک از مهمانان ما آقای عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه همچنان آقای فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا و بانو صفیه صدیقی عضو پیشین مجلس نمایندگان همچنان سپاسگزاری کنیم که دعوت ما را پذیرفتین حضور پیدا کرد. هم مننه چې دلته موږ سره په دې خپرونه کې وایي متاسفانه ځینو ته د وخت کموالي له کبله چانس ونه رسېده تر راتلونکي جرګې مو په لوی او بخښونکي الله سپارم.